السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم ستاسو قربا مهران زمان او تاسو ګورئ متلونه. ګرانو کتونکو د متلونو په دریم کس کې تاسو ته مونږه د زړه د کومې نه هرکلی وایو. نننی متل زمونږ سره دی کور دی د مردین جومات شه. ډېر یو مشهور متل دی، تاسو به هم اورېدلی، خو د دې پس منظر دا متل نور هم دلچسپ جوړوي. ویل کېږي دا چې د انګریزانو په زمانه کې د پښتونخوا په سیمه باندې په یو کلي کې د دوو فریقینو ترمنځ دښمني وه. نو هغه دښمني دې حده پورې لاړه چې یو ورځ یو فریق د مردین جومات په جمع کې شامل و او دا دویم فریق یې راغلو او په هغه باندې ګولۍ وورولې چې د کبله یې ډېر په ګڼ شمېر خلک زخمیان او شهیدان کړی شو او هغه فریق هم مړ شو. وروسته خو هغه زخمیان او شهیدان پورته کړی شول، خو اثر یې دا وشو چې د هغه جومات په خوا باندې به هم څوک نه تېرېدل او نه به هغه جومات ته څوک تلل. ګرانو کتونکو اوس راځو د دې متل مطلب ته چې د دې مطلب څه دی. نو ګرانو کتونکو که یو انسان بل انسان ته ووایي چې کور دی د مردین جومات شه، نو د هغې مطلب دا دی چې څنګه د مردین جومات کې دا سانحه مخې ته راغله او د هغې نه پس مردین جومات چې کوم دی نو هغې ته به نه څوک تلل او نه به یې څوک په خوا تېرېدل، یعنی شړ شو. دغه شانتې څنګه چې ما اول وویل چې دا یو خیرنما متل دی او د خیرې په مطلب سره ویلی کېږي، نو چې کله هم موږ چاته وایو چې کور دی د مردین جومات شه، نو د هغې مطلب دا جوړیږي چې ته هم داسې شړ شې او داسې د خلکو د نظرونو نه او د توجه نه بچ شې څنګه چې د مردین جومات و. اوس ورکئ خپل کوربا مهران زمان له اجازت. د الله په امان.